سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني له ډاکټر عبدالله حامد کرزي او عبدالرب رسول سیاف سره کتلي دي. ارګوایي چې په دې کتنه کې د مصالحې عالی شورا پر جوړښت خبرې شوې دي. افغانستان د اسلامي همکاریو د سازمان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. بهرنیو چارو وزارت وايي اسیلا وردګ د کمیسیون کې د افغانستان په استازیتوب د کمشنري په توګه ټاکل شوې ده. غزني کې نن سهار د عامه نظم پر کنډک موټر بم برید شوی. روغتیایي مسؤلین وايي چې له یادې پیښې 11 جسدونه او 21 ټپیان روغتون ته وړل شوي چې ډیری نظامیان دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان له یوې چاودنې روغ وتلی. ځایي چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې د حق بیان یو ساتونکی شهید او د ښځو او ماشومانو په ګډون 23 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. او په میدان وردګو ولایت کې د مڼو 1 سړې خونې جوړېږي. ځایي مسؤلین وایي د دې سړو خونو د جوړښت لګښت 104 او 600,000 افغانۍ دی.